دوستانو د ویډیو کلیپ تاسو کتو ما ته پته ده چې دا غیر ملکی دي دا راغلي وو پاکستان ته 14 اګست له او دې ظالمانو دې ځناور ورسره کوم سلوک کړی دی زموږ پاکستان چارې هم ترقي نه کوي ځکه چې په هغې کې دا ګندګیر دا بې غیرته مخلوق موجود دي دوستانو تاسو سوچ وکئ چې دوی خپل ملک ته لاړ شي او وایي چې پاکستان والا مونږه څومره مېلمستیا وکړه هغوی به زموږ په باره کې څه سوچ کوي هغوی غریبانان یې راغلي وي 14 اګست مناولو له هغوی وایي چې راشه پاکستان دا 14 اګست وګورو چې څنګه مناویږي هغوی ته څه پته وه چې دا ځناور به راځي او زموږ سره به دا سلوک کوي د الله خاطر وکئ د ځان نه انسانان جوړ کئ ځناور مه جوړوئ د تورسرو عزت کوئ د تورسرو حفاظت کوئ د ټولې تورسرې دا زموږ خویندې میندې دي ډېر خلک به اوس سوچ کوي چې دا خو غیر مذهبه وي منم چې غیر مذهبه وي خو انسانان یې خو وي که نه دوستانو دا ویډیو ما له مخکې پکار وه خو زه سم شی ورته نه وم نو کنې دا به ما په 14 اګست په ورځ باندې کړې وه د الله خاطر وکئ پاکستان اسیم بدنام دی خو نور یې مه بدناموئ نور یې مه سپکوئ غیر مذهبه به وایي چې دا څنګه پاکستان دی